سلامونه وخت مو په خیر تاسې ته له زیر نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست ویو. نن جمعه ده د 1404 هجري لمریز کال د زمري لسمه چې د 2015 زیږدیز کال د اګست له لومړۍ سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیر نیوز سرویس څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د افغانستان په تړاو د ازبکستان او ترکیې خبرې. ازبکستاني او ترکی چارواکو د افغانستان په اړه د دوړخیزو همکاریو د سیمې ثبات او امنیت اړوند موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترجیحي صادراتو پیلېدل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د څلورو کرنیزو توکو صادرات د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو ترمنځ د وروستیو هوکړو له مخې نن رسماً پیل شول. د اوبو او انرژۍ وزارت د 10 میلیارډ ډالرو په ارزښت د برېښنا د تولید پروژې تړون لاسلیک کوي. د خبرونو تفصیل. ازبکستان او ترکیې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ازبکستان بهرنیو چارو وزارت پرون د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د ازبکستان ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف په تاشکند کې د ترکیې له سفیر افق الوتاش سره لیدلي. د یاد هیواد بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې په دې ناسته کې دواړو خواوو د افغانستان په اړه د دوړخیزو همکاریو د سیمې ثبات او امنیت اړوند موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. خبرپاڼه زیاتوي چې دواړو هیوادونو د ازبکستان او ترکیې ترمنځ د منظم او رغنده سیاسي ډیالوګ پر دوام ټینګار کړی او هوکړه یې کړې چې خپلې مشورې به منظمې وساتي. د اوبو او انرژۍ وزارت د 10 میلیارډ ډالرو په ارزښت د برېښنا د تولید پروژې تړون لاسلیک کوي. د اسلامي امارت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي چې ټاکل شوې سبا د اوبو او انرژۍ وزارت او خصوصي سکتور ترمنځ د 10 میلیارډ ډالرو په ارزښت د 10,000 میگا واټه برېښنا د تولید پروژو تړون لاسلیک شي. فطرت زیاته کړې ده چې یاده پروژه به د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په حضور کې لاسلیک شي. ایران د 2 تنه افغان وګړو په ګډون 9 کسان په درځړولي. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقوقو سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د ایران د اهواز، رشت، شیراز او قم په زندانونو کې د 9 بندیانو د اعدام سزاوي عملي شوې دي. د یاد سازمان په وینا د 5 ایرانیانو په ګډون 2 افغان تبعچې د عمدي وژنې او د نشهیي توکو اړوند جرمونو له امله د اعدام په سزا محکوم شوي وو په درځړول شوي دي. دغه سازمان زیاتوي چې د یادو 9 تنو د اعدام خبر تر دې دمه د ایران رسمي رسنیو په ځانګړي ډول د ایران قضایه قوې اړوند رسنیو لخوا نه دی اعلان شوی. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې ایران یو شمېر افغان وګړي د ورته جرمونو په تور اعدام کړي وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترجیحي صادرات نن پیل شول. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د څلورو کرنیزو توکو صادرات د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو ترمنځ د وروستیو هوکړو له مخې نن رسماً پیل شول. د یاد وزارت په وینا د افغانستان 4 صادراتي محصولات انګور، مڼې، انار او رومیان دي. دغه راز د پاکستان له لورې کیله، ام، کچالو او کینو په صادراتي محصولاتو کې شامل دي. صنعت او سوداګرۍ وزارت دغه صادرات د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ حجم زیاتولو، اقتصادي همکاریو ته وده ورکولو او بزګرانو ته د بازار موندنې د زمینې په برابرولو کې مهم ګام وباله او له ټولو صادروونکو یې وغوښتل چې له دې فرصت څخه اغېزمنه ګټه واخلي او خپل صادرات منظم کړي. ایران د افغان زایرینو لپاره د 40 د زیارتي ویزو له ورکړې خبر ورکړی دی. په کابل کې د ایران سفارت په خبره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې عراق هیواد د افغان زیارت کوونکو لپاره د 40 ویزو صادرولو سره هممهاله د ایران نمایندګیو کې هم د 40 د زیارتي ویزو صادرول پیلېږي. سفارت زیاته کړې چې د کابل سفارت قونسلي څانګه ټولو ته خبر ورکوي. دغه راز د 40 د زیارت ویزې د صادرولو شرایط او اصول اړوند شرکتونو ته رسما ابلاغ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال افغان زایرینو د ویزې په ترلاسه کولو کې له ګڼو ستونزو خبر ورکړی وو او په وینا یې د یاد سفارت مخې ته په ساعتونو انتظار دوی ته ویزې پر وخت نه ورکول کېدې.
کورني خبرونه هم دومره وو. د نړیوالو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 خبرونې د الله په امان.